جی زموږ ډیره زیاته مجبوري ده، تاسو راته چا وښایئ ما چې زموږ سره لږ هیلپ وکړئ. بس تاسو خامخا موږ سره هیلپ وکړئ، زموږ ډېر ضرورت دی جی، او بس تاسو به ډیره مننه وي. او دا خبره تاسو د ځان سره وساتئ، بل چاته مه کوئ، صحیح ده؟ او تاسو راته انکار ونه کړئ، دا کار خامخا وکړئ، ډیره زیاته مجبوري مې ده. صحیح دی جی، تاسو دا خبره د ځان سره وساتئ، ښه پرسنل ځان سره وساتئ، چاته ونه کړئ، دا زما او ستا راز دی، صحیح ده؟ صحیح دی جی، زه ستاسو انتظار کوم، تاسو زموږ سره خامخا مدد وکړئ، زه ستاسو په تمه کې ناست یم. صحیح دی جی، السلام علیکم. ها وایه کنه چا راته کال کړی و؟ صحیح دی جی، تاسو دا خبره د ځان سره وساتئ، ښه پرسنل ځان سره وساتئ، چاته ونه کړئ، دا زما او ستا راز دی، صحیح ده؟ مړه مو د کلاس ملګری مې ورته پوښتنه کوو. خیر و؟ خیر و. زه سعیده نه یاره، نو زه به درنه ورشم، نو ټیک شو؟ زه سعیده ځم چې وردمه. سعیده زه په مخه دی ښه.
نو خپل سوچ پې وکړه نو نه بس نور چا پسې نه ځم او نور یې 1 روپۍ ورکوم ها یار تا د جماعت جال بر د پیسو ویلي وو هغه اوس په دې دنیا کې نشته دی بس یاره ما ته د پیسو نور ضرورت نشته دی او الله دې تاسو خوشحاله کړي ما چې ستاسو نه چا لپاره پیسې وغوښتې هغه اوس په دې دنیا کې نشته دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګران ورونو امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او زموږ د ویډیو غرض او مقصد دا دی زموږ د ویډیو غرض او مقصد دا دی چې د یو انسان د یوې غلطۍ د وجې نه د بل انسان زندگی ختمیږي او زه ټولو ملګرو ته دا پیغام ورکوم چې د دې غلطیانو او د دې څیزونو نه ځان وساتئ ځکه د دې وجې نه د خلکو په یو بل باندې اعتماد ختمیږي نو تاسو ته پلیز دا میسج در کوم چې آیا په یو بل باندې غلط ګمان مه کوئ او د دې څیزونو نه ځان وساتئ والسلام